امریکا په قطر کې د افغان پوځ ملاتړ لپاره دفتر پرانیزي. د امریکا دفاع وزارت وایان جون کربي له بګرام هوایي اډې د ټولو امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته دا خبره ومنله چې د افغان پوځ د ملاتړ لپاره به امریکا په قطر کې دفتر پرانیزي. جون کربي ویلي دي چې د افغان ځواکونو مشورې او د ملاتړ ماموریت به دوام کوي. د نوموړي په خبره دمګړې په افغانستان کې واک نوي پوځي چارواکو ته د لیږد په حال کې دی او د امریکا دفاع وزیر په قطر کې د افغانستان د عملیاتو او پوځي ملاتړ په موخه په دې هڅه کې دی چې دفتر پرانیزي. د هغه په وینا امریکا به د دې دفتر له لارې په افغانستان کې خپل عملیات تنظیموي او د افغان ځواکونو ملاتړ ته به ادامه ورکوي. کربي همدارس ټینګار کړی دی چې طالبان باید جګړې پای ته ورسوي او د سولې لار خپله کړي. د ده په خبره امریکا په افغانستان کې د جګړو د پای ته رسیدو غوښتونکی دی او تمه لري چې دواړه لوري ژر تر ژره د خبرو لارې یوې پایلې ته ورسیږي. په دې وروستیو کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ جنګ سخت زور اخیستی چې ورسره ځینې ولسوالۍ طالبانو لاندې کړي او افغان حکومت یې تکتیکي شاتګ بولي. خو بل لور ته بیا افغانستان کې حکومت هره ورځ د ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر ورکوي.